السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو ملګرو ټیچ ټیکنیکس چینل ته په خیر راغلاست. سمیع الله ویډیم زموږ او ستاسې د نن ورځې مایکروسافټ وینډوز 10 پروګرام د 15 درس موضوع به ساوند وي. موږ او تاسې به راسو لومړی به کنټرول پینل باندې کلیک وکړو. کله چې پر کنټرول پینل باندې کلیک وکوئ نو موږ او تاسې به راسو د ساوند موضوع به پیدا کړو. ساوند به کلیک کړو. کله چې مو ساوند کلیک کړئ نو موږ او تاسې دلته کولی شو د کمپیوټر د غږ یعنې سپیکر او مایک تنظیمات ترسره کړو. لومړي سر کې موږ دلته پلی بیک لرو او دلته کوم سپیکران چې زموږ ستاسو د کمپیوټر سره وصل دي نو هماغه لرو. ته کولی شې دا سپیکران چک کړې. اوس لومړی کمپیوټر زموږ ستاسو سره وصل دی او هیډفون چې دی هغه نه دی ورسره وصل. نو موږ دا سپیکر چک کوو. موږ پر دې سپیکر باندې کلیک وکړو. کله چې سپیکر باندې کلیک وکوئ کانفیګر ته به راشو. کانفیګر به کلیک کړو. د کانفیګر له کلیک سره موږ تاسو کولی شو دا ټیسټ کلیک کړو تر څو پورې کمپیوټر راته چک کړي. اوس موږ اساسي د کمپیوټر د کم سپیکران چې دا دواړه روغ دي. که موږ په عادي حالت کې موږ د خپل کمپیوټر سپیکر معلومو نو موږ تاسې یې نشو معلومولی، ځکه موږ ته دا نه معلومیږي چې د کمپیوټر د کم طرف سپیکر څخه غږ راوځي او کم طرف سپیکر څخه غږ نه راوځي. خو دلته موږ په اسانۍ سره چې کلیک وکړو موږ تاسې چې کولی شو چې دلته د کم سپیکر څخه غږ راوځي او له کوم سپیکر څخه غږ نه راوځي. که همداسې نه وي دلته ساده کلیک هم ورباندې کولی شئ. پر هر سپیکر چې کلیک وکړئ نو هغه سپیکر به درته معلوم شي. که چیرې نښانونه ښودل او غږ یې نه رایستی نو دا سپیکر خراب ده، او که چیرې غږ و نښانونه دواړه وو نو بیا ستا سپیکر سم ده. بله موضوع زموږ او ستاسې دلته ریکارډینګ ده. دلته موږ او تاسې کولی شو د کمپیوټر مایک چک کړو. دلته هم دوه مایکونه لرو، یو مایکروفون ده او یو خپله د کمپیوټر خپل مایکروفون ده او یو هغه مایکروفون ده چې د ګوشکۍ له لارې یا له بلې لارې ورسره وصل وي. خو زموږ سره کمپیوټر سره یو شی هم بل نه دی وصل نو همدغه مایکروفون ده. د مایکروفون ګورو. اوس موږ او تاسې د کمپیوټر مایک موږ تاسې ته معلومیږي چې دا سم ده، ځکه کله چې زه غږېږم نو پر مایک باندې تاسو د نښانونه وینئ چې مایک دلته نښانونه کوي او مایک تاسو ته ښیي چې دا غږ تر ما پورې رارسېږي. که چېرته دا نښانونه نه کوي، مایک پر همدغه ځای باندې همداسې ولاړ وي نو بیا ستاسو مایک کار نه کوي او د کمپیوټر مایک مو خراب ده. بل موضوع ساوندز ده. په ساوندز کې موږ او تاسې کولی شو د کمپیوټر لپاره مختلف غږونه انتخاب کړو. دلته موږ او تاسې اوس غږونه لرو د مختلفو برخو لپاره. که دا لیست کې تاسو داسې لاندې راسئ نو د هرې برخې لپاره موږ او تاسې ځان ته غږونه لرو. فرض که موږ راځو دلته ډیوایس کنیکټ ګورو. ډیوایس کنیکټ ورته انتخابوو چې دلته موږ او تاسې کوم ډول غږ لرو. نو موږ تاسې راځو دلته ډیوایس پیدا کوو. کله چې مو په دې لیست کې ډیوایس پیدا کړئ دلته ډیوایس کنیکټ دی. ډیوایس کنیکټ موږ تاسې دغسې یو غږ لري، هر غږ چې کولی شئ. ډیوایس کنیکټ څخه هدف دا دی چې تاسو فرض کړئ کمپیوټر ته فلش ور واچوئ، میموري کارت ور واچوئ، موبایل مو د لاین له خوا څخه ورسره وصل کړئ، هر څه چې وو. او ډیوایس ډسکنیکټ دا داسې بیا کلیک کړئ دا بیا دغسې یو غږ لري. اوس موږ تاسې عملاً ګورو خپل کمپیوټر ته یو دغه ورته ور اچوم فلش تر څو پورې معلومه شي دا ډیوایس کنیکټ غږ او کله چې زه دا ځینې ایسته کړم نو بیا ډیوایس ډسکنیکټ بیا به دغسې یو غږ کوي. ته کولی شې دا غږونه ور بدل کړي. هر غږ ته چې واړی دلته مختلف غږونو لیست وي ستاسو کمپیوټر کې، که نه یې همدغسې نو بیا ته کولی شې له دې لارې ور بدل کړي. دلته به راسې کوم غږ چې ته غواړې بدل کړي هغه به انتخاب کړي او رابسې له دې ځایه به هر غږ چې دې ورته خوښ و هغه به ورسره انتخاب کړي. فرض کړئ ما دا غږ انتخاب کړي. اوس یې ګورم اوس دا زما د کمپیوټر هم غږ همداسې دا غږ مو اوس خوښ بل هر غږ چې مو انتخابوئ له دې ځایه غږ انتخاب کړئ او ټیسټ یې کړئ. له ټیسټ سره به تاسو ته معلوم شي چې تاسو د کمپیوټر غږ په کوم شکل کې دی. پلی وینډوز سټارټ اپ ساوند دلته ته کولی شئ ورته انتخاب کړئ چې د وینډوز دغه د فایل غږ دې ورسره یې کړئ. یا کله چې موږ تاسې کمپیوټر چالان کړو نو چې زموږ ستاسې کمپیوټر عیار شي زموږ ستاسې کمپیوټر یو ډول غږ کوي تر څو پورې دا کمپیوټر د چالانېدو څخه مو خبر کړي. نو هماغه غږ دی چې دا دې ورسره یې کړئ یا نه دی ورسره. او همداسې کله چې ته غږونه ثبت کړي دلته کولی شئ په خپل نامه سره یا په خپل یو لیست هم ورته جوړ کړي. هر غږ چې دې خوښ شو هماغه غږونه د ټولو کړنو لپاره انتخاب کړه او اوکې یې کړه. کله چې د اوکې کړئ اوس په همدغه نامه باندې موږ ته په لیست کې یو بل غږ هم اضافه شو. اوس چې کله موږ تاسې دا غږ کلیک کړو نو زموږ تاسې کمپیوټر دا کوم غږونه چې دلته موږ یو یو ترتیب کړی دی هغه یو موږ تاسې ته ثبت د هر حالت لپاره ګورو. موږ انتخابولی شو سلیپ د کمپیوټر بندېدل دی، کمپیوټر چالان ده، فرض کړئ برق خلاصېدل دی، برق ته بسته کېدل دی، پروګرام بندول دی، پروګرام چې کله له ستونزې سره مخ شي کمپیوټر کوم غږ وکړي د هر حالت لپاره. که مو نه خوښ راسئ دا ډیلیټ ورباندې کلیک کړئ او اوس یس ورباندې کلیک کړئ تر څو پورې هغه ستاسې ثبت شوی لیست بیرته له منځه ولاړ شي. براوز کې هم تاسو کولی شئ مختلف غږونه راواخلئ له مختلفو برخو څخه یو څه به داسې لاندې ولاړ شئ. دلته ټول غږونه تاسو ستا هر ډول غږ چې مو انتخاب هغه به انتخاب کړئ. کله چې مو انتخاب کړئ اوس به دا غږ ستاسو په کمپیوټر باندې ودرېږي ورسره. کمیونیکیشن کې بیا موږ او تاسې د کمپیوټر د اړیکو یا ارتباطاتو غږونه منظمولی شو. دلته که چېرته زموږ او ستاسې کمپیوټر ته
کوم زنګ له کومې مختلفې لارې څخه لکه د سکایپ او واتساپ او مسنجر او بل له لارې څخه راځي نو زموږ ستاسې د کمپیوټر کوم غږونه چې دي هغه د څه په وسیله لومړی انتخاب لرو میوټ آل ادر ساوند که چیرې انتخاب وي نو موږ تاسو ته چې کله له مختلفو لارو څخه کوم زنګ راځي په کمپیوټر ته نو کمپیوټر به یوازې د همغه زنګ غږ راوړي او نور چې کوم غږونه په کمپیوټر کې دي فرض که ویډیو چالانده ده یا کوم صوتي چالان دی نو هغه به ټول بندیږي لکه موږ تاسو په موبایل کې عملي مثال وینو reduce the volume of other sounds by 80%. که چیرې دغه انتخاب یا نور غږونه 80% راکمیږي او زنګ په خپل عادي حالت باندې پاتې reduce the volume of other sounds by 50%. که چیرې دا انتخاب نو بیا موږ ساسي دغه نور غږونه چې کوم دي دا 50% راکمیږي او د زنګ کوم غږ چې دی دا په عادي حالت کې او که چیرته موږ تاسو ډو نتینګ ورته انتخاب کړو د زنګ غږ هم په خپل عادي حالت کې او کوم ویډیو چې پلی دی هغه هم په عادي حالت کې یعنې دواړه غږونه به موږ تاسو کمپیوټر په یو وخت کې موږ تاسو ته راباسي چې دا به بیا څه د ګډوډۍ لامل شي موږ تاسو میوټ آل ادر ساوندز ورته انتخابوو تر څو پورې کوم ګډوډۍ رامنځته نه شي او موږ ته چې کله زنګ راځي نو د کمپیوټر نور غږونه ټول ودرېږي یوازې د همغه زنګ غږ موږ تاسو ته راسي په دې هیله چې ویډیو مو تر پایه کتلې ملګرو کوم ویډیو خوښه شوې نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شریک کړئ تر څو هغه هم له دې درس څخه برخمن شي تر بیا بلې ویډیو پر الله سپارم ښې چارې